نن یو کتاب څېړلی دی چې د نوید فکر په نامه باندې دی سبت حسن لیکلی دی. سبت حسن یو مارکسي، سیکولر او مترقي پروګریسیو دانشور دی چې ډېر زیات بلا کتابونه یې لیکلي دي، لکه موسی مارکس تک، ماضي کی مزار، نوید فکر، دغسې کې بلا ډېر زیات کتابونه دي، خو دغه درې ډېر زیات مشهوره او غټ کتابونه دي او ډېر زیات په مترقي او کامپال یا مارکسي سیاست کې ډېر زیات مین رول لوبوي. نو دا سبت حسن چې دی په اصل کې د اعظمګر د انډیا دی او په انډیا کې هم ډېر زیات په 1919 کې په اعظمګر انډیا کې پیدا شوی دی او بیا نور عمر یې دلته په کراچۍ کې تېر کړی دی. په نوید فکر کتاب چې دی دا په اصل کې پر 7 بابو مشتمل دی، 7 بابه په دې کې لري او دا په 7 بابه کې چې دی په دا کې اول باب چې دی هغه د تیوکریسي یعنی په ریاست کې د مذهب کردار یا سیاست کې چې مذهبي کم خلک چې وي هغه حکومت کوي، معیشت یا هر څه د په کنټرول کې وي. نو پر دې خبره کړې ده چې تیوکریسي څه ده او تیوکریسي کې څه ټیم راغله، د دې نظر څه دی او په جدیده دنیا کې دا څنګه چلېدای سي او پر دې ډېر زیات تنقیدي نظر هم شتلی دی. بیا یې مخته خبره کړې ده چې په اسلامي ریاست باندې هغه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې دغه امر کړی دی او بیا پر دې تنقیدي نظر راوړی دی چې اسلامي ریاست به څنګه وي او پخوا څنګه و، دا په یونان کې څنګه و او بیا دغه بعد چې کوم ډارک ایج د یورپ و په وخت کې د دغه سوی دی، پر دې خپل تنقیدي شعوري نظر شیر کړی دی. او بل دا دی چې دی وایي چې سیکولریزم څه دی او دلته د سقراط او د پلیټو ډایلاګ یې هم راوړی دی چې پلیټو چې دی سقراط چې دی پلیټو ته وایي چې د الفاظو استعمال باید انسان ډېر سم کوي. ولې چې د الفاظو استعمال سم نه کول دا وړی دی چې د الفاظو غلط استعمال څه دی دا د سیکولریزم شکل هم ډېر زیات بدل کړی دی او دغه چې دی ټولنې ته ډېر زیات تاوان ورکړی دی. که څه مذهبي توندلارې څه کوي چې ډېر تعلیم یافته خلک چې هغه د کمپیټیټیو اګزام تیاري کوي یا بیروکریټ وي یا بل ځان ته مترقي او پروګریسیو وایي، د سیکولریزم په حواله باندې د دوی دا نظر چې خدای مکه دا نظر وي چې خدای مکه دا د اسلام خلاف دا پاشي پیلاول دا د بېحیایي سبب ګرځي. نو پر دې مجلس راوړی دی چې سیکولر سیاست څنګه شروع سوی. دا په اصل کې د چې کله ډارک ایج د یورپ و په هغه ټیم کې دغه وسو دوه دغه تقسیم سو، دوه فرقې وې، یوه دا وه چې چرچ ته مسیحیت ته یا چرچ ته نږدې وه، دا چې وه دا مذهبي فرقه وه چې د دنیا سره تړلې وه، له چرچ آزاده وه، هغه ته سیکولم وایي. سیکولم په یونان کې وه دنیا ته وایي، یعنی د دنیا سره تړلي خلک چې وو پر هغه باندې دا دغه کړی دی سیکولریزم له دې بنیاد څېړلی دی. او بیا سیکولر سیاست څنګه وي او بیا مذهبي یا دغه کم د مذهبي کم ریاست چې وي هغه څرنګه وي. نو دوی وایي سیکولر سیاست په دې ضروري دی یا سیکولر ریاست په دې ضروري دی چې هلته ژوند روان دی، لکه د علامه اقبال یو شعر راوړی دی سکون محال قدرت کې کارخانې میں، هغه وایي ژوند روان دی یا په دې کې سکون نسته، تغییر دی یا چینجز پکې راځي. نو مذهب چې وي هغه د ماډرن د جدید دنیا سره تک بیا یو څه مشکل سي. نو دوی وایي چې ریاست سیکولر وي د هغه څه فایدې دي، د هغه څه ګټې دي، دا یې بیان کړي دي. او بیا پر دا تیوکریټک کم سټیټس دی پر دې ډېر زیات تنقید کړی دی، دغه شاید څېړلی دی. او دغه وروسته د انډس ویلي سیویلایزیشن یا د انډس سیویلایزیشن یو دغه چې د یو سوشلیسټ څېړلی دی، د هغه نوم غالبا شهید عنایت الله شاه
د هغه نوم ووایه چې د دا یای چې دا د انډس ویلي ډېر زیات سیکولر سړی و او سوشلیست سړی و. د جاګیرداري خلاف، د مغولو خلاف او د زمیندارانو خلاف د مهنتکش دپاره جدوجهد وکړي، د مزدورانو دپاره یې جدوجهد وکړي. دغه سړی څېړلی دی او وروسته یې بیا پر دې خبره کړې ده چې پروموتو څوک وي، یوه د یونان یوه میتالوجي ده، یوه کهاني ده چې څنګه هغه اور جوړ کړي، بیا له اوره څخه بیا انسانانو ژوند خپل کړي، تهذیب یې خپل کړي او دغه تهذیب سره سره دوی څنګه انسانانو ته د انسانیت دپاره کار وکړي. بیا یو بادشاه چې دغه وخت بادشاه و، دی راټال کړي او پر غره باندې راټال و تر څو پورې چې کلیریټس یا کلیریس داسې یو بادشاه رالی، دی بیرته دا راکښته کوي او دغه سړی چې و د ټولنې دپاره یې څه قرباني وه، د علم دپاره یې څه قرباني وه. نو دغه ټول موضوعات چې دي په تفصیل سره څېړو. راځئ دغه نوید فکر کتاب که څه هم په دا په یوه ویډیو کې ډېر زیات زما دپاره هم مشکل دی او د ملګرو دپاره هم ډېر زیات مشکل دی چې په دې سرخلاک چې تر څو چې دا کتاب مطالعه نه سي، سټډي نه سي. بل د پښتو خاص کر په پښتو کې په دې حواله نه څه ارټیکلز وو، نه څه په دې حواله څه څېړنې سوي وې، نه پر یوټیوب او نه پر ګوګل باندې پر دې شی وو. نو دا مې اړینه وګڼه چې د پښتنو سره دا ضروري شی چې دی، مهم شیان چې دي لکه تیوکریټکس دی او بل ریاست، اسلامي ریاست څنګه وي او په دې باندې یو بل سیکولریزم څه دی، په دې موضوع بیخي سر خلاصولی شي. بیا دا نور دوې موضوع چې دي هغه موږ که څه هم له دې سره اړین نه وي، نور دغه ایجپټ سیویلایزیشن، میسوپوټیمین سیویلایزیشن، چاینیز سیویلایزیشن، د تیزیبونو ذکر یې کړی دی، د تمدن ذکر یې کړی دی. هغه که بیا ژوند و په بله موضوع کې به څېړو. نو فلحال به دغه څو پنځه ټاپک یعنې په دا کتاب کې ابواب دي، موږ پنځه راخیستې دي. مختصر طور مختصر نظر مو پر دې شیر کړی دی، که څه هم په دې کې نیمګړتیاوې شته. نو په دغه هیله چې تاسو تنقید موږ چې کله هم د نوید فکر خبره کوو، د سبت حسن د کتاب خبره کوو، نو یو مترقي مارکسي دانشور چې د هند وروسته پاکستان کې راغلی دی او په کراچۍ کې پاته سوی دی، انساني تمدن اور علمي پرمختګ، فکري پرمختګ یا موږ د مترقي سیاست خبره کوو. نو موږ په پاکستان کې ډیر د ګوتو په شمیر خلک لرو چې هغه موږ چاته ور ریفرنس ورکو د کتاب چې دا کتاب مطالعه که یا دا کتاب سټډي که. په دغو رایټرانو دانشورانو کې یو محترم نوم چې دی هغه د سبت حسن کتاب هم دی چې د ماضي کې مزار هم لیکل کې ده، موسی سے مارکس تک دا کتاب هم لیکلی دی اور دغه نوید فکر یو شایکار کتاب هم د لیکلی دی. د دې کتاب کې دی د عقل او پوهې په رڼا کې د ټولنیز یا د ټولنې دپاره چیش اړین ګڼي او چیش ضروري ګڼي چې څه کول پکار دی. نوید فکر د فلسفې تاریخ انالایسیس یعنی د دې تجزیه یې کړې ده، ډېره په ښه طریقه یې کړې ده. انساني فکر او ارتقا بېلابېل مرحلې څنګه راغلي دي د انسان په ژوند کې، یعنی په تاریخي طور یا د انسانانو په ژوند کې بدلون څنګه راغلی دی، تمدن جوړښت څنګه سوی دی، د علم او د ساینس پرمختګ څنګه سوی دی. موږ یعنی د فلسفې تاریخ که اوس مثال کې طور کر که موږ د فلسفې تاریخ خبره کوو، څنګه انساني فکر یا انساني کم جدوجهد چې دی، فکري جدوجهد چې دی، هغه څنګه د ستونزو د حلولو لار لټولې ده، څنګه د مسایلو دپاره لارې لټولې دي. د انسان په ژوند کې، د انسانانو په ژوند کې یا د انسانانو په تمدن، تهذیب او تمدن کې ډېر زیات کښته او پورته راغلي دي. د دغې حل دپاره کومې لارې دوی لټولې دي، یعنی تمدن څنګه پر مخ تګ کړی دی،
میسوپوټیمین سیویلایزیشن، د یونان رومي او اسلامیک او نور داسې اروپایي کوم د یورپ تمدن او دغسې دی په تفصیل سره دغه چې دی سبتیاسن پر دې کار کړی دی. ساینس او علم د ټکنالوژي پر پرمختګ باندې څنګه اثر کړی دی. د فکر د ازادۍ پر ځای خلک تقلید ولې کړی دی، یعنی تقلید ته ولې تللی دي، د تحقیق بجای تقلید ته ولې تللی دي. دغسې کې د مارکسیزم پر تاریخ باندې او پر تمدنز باندې سیویلایزیشن باندې هم ډېر زیات کړی دی. د انسان له ارتقایي سفر څخه تاریخ، ثقافت، فلسفه پر دې ټولو یې خپل رایه نظر شیر کړی دی. خو په دې کتاب کې د ذکر د چشغه کړی دی یا سیکولریزم ذکر یې کړی دی. او بله خبره دا ده چې ده راولاړ سوی دی د میتولس یا کوم دغه چې دی پر دې باندې خبره کړې ده. بیا یې دا خبره کړې ده چې د سیند د انډس سیویلایزیشن یو سوشلیست خبره کړې ده، د شاه عنایت شاه پر ژوند یې خبره کړې ده. نو پر اووه سبقه چې دي په دا کتاب کې شامله دي. یعنی تیوکریسي دی دا خبره کوي چې په تیوکریسي کې دی د قائد اعظم محمد علي جناح خبر راړي چې هغه دا ویلي دي چې یاره موږ چې دی د تیوکریسي یا تیوکریسي دپاره موږ جدوجهد نه کوو. زموږ نصب العین دا نه دی چې موږ تیوکریټیک ریاست جوړ کړو. یعنی تیوکریسیک هغه حکومت یا هغه قوانین ته وایي چې هغه ټول شیان د خدای سره تړي. یا مثال کې دغه بادشاه چې دی یا بادشاه چې دی دغسې دی حکومت دغه چې دی یا حکمت اعلی چې دی، یعنی مطلب د دغه چې دی د دې حکومت اعلی کوم سربراه چې دی هغه خدای پاک دی او دا انسانان چې دي دا د دې دغه دا د دې خلیفه دي. یعنی حاکم اعلی چې دی هغه د خدای ته دی او دا انسانان چې دي دا بادشاهان چې دي دا د خدای د نماینده په توګه رالېږلي دي. یعنی دا د خدای ترجمانان یا استازي په توګه باندې دا دغه کړي دي. بیا دوی پر دې خبره کوي چې په قدیم تاریخ کې تیوکریټیک بادشاهان څنګه وو. مثال کې دا پر دې باندې د ډېره ښه موضوع راوړي. تیوکریسي مینز په ساده خبره موږ دا خبره کوو تیوکریسي مطلب هغه حکومت چې په هغه کې مذهبي خلک چې وي هغه باچهي کوي. یعنی سیاست، معیشت او د دې ټول معاملات چې دي هغه مذهبي خلک ډل کوي او پر مذهبي بنیادو باندې دا شیان ډل کوي. نو دغه مختلف تیوکریټیک نظر دی چې خلک یې اشیر سبتاسن دا خبره کوي چې ریاست انسان جوړ کړی، له اسمانه نه دی راغلی، دا د ارتقا په صورت کې راغلی دی. لہذا تیوکریسي کې بیا پر کمزوري باندې ډېر زیات مجلس کړی دی. بیا دوی وایي چې نن سبا جدیده زمانه ده، نوی ماډرن دور دی. په دا کې تیوکریټیک دغسې دي کوم هغه طریقه کار چې دی هغه به ډېر په مشکله باندې په دې کې وچلېږي. پر دې مخته بیا په تفصیل هم خبره کوو. دویم باب چې دی د تیوکریسي بعد اسلامیک ریاست دی. دوی وایي سماجي ادارې، افکار او دغه مطالعه موږ په کار دی په تاریخي منظر کې وکړو. یعنی شیان که ته سټډي کوې، که د دنیا هر شی سټډي کوې، یا به ته یو ساینټیفیک اپروچ لرې، یا به سماج سټډي کوې، یا به د هغو افکارو چې تاریخي پس منظر سټډي کوې نو تا ته درک وځي. یعنی دغه شیان په تاریخ کې سټډي کولو دپاره، شیان په تاریخ کې کتلو دپاره، عقاید ته په تاریخ کتلو دپاره سبتیاسن یو ټکی استعمال کړی دی هسټوریکل مایندډنس. یعنی چې کوم په تاریخ کې ته شیان ته ګورې دغه ته هسټوریکل مایندډنس ورته وایي که نه. نو دا په تاریخ کې داسې کتل چې تاریخ ژوند یو مترک او تغیر پذیره دی. بیا د علامه اقبال شعر راوړی دی سکون محال قدرت کی کارخانه میں. تو دغه خبره کوي چې سکول په ثبات او دغه چې دی تغییر چې دی دا رواني. سماجي عقاید له وخت سره مثال کې سماج چې دی دا بدلېږي او عقاید چې دی هغه هم د وخت او د حالات مطابق چې دی دوی دوخ کړي بیا په هغه کې له وخت سره بدلون راځي. بیا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د رسالت د
ریاست مدینه چې کوم دغه دی پر دې کنسپټ یې خبره کړې ده او اسلامي ریاست څنګه جوړ سو او څنګه رالو تر هغه له مخه څنګه و پر دې خبره کړې ده. یعنی ساده خبره دا کړې ده چې ریاستونه په کار دی هغه ډېر ساینسي او شعوري وي، په دا کې مسلسل تبدیلیانې را روانې وي. بیا دې خبره دا کوي چې په اسلام کې د اجتهاد او د قیاس خبره ده چې ترکیانو له دغو څخه ډېره زیاته ګټه واخیسته. کمال اتاتورک راولاړ سوی، خلافت عثمانیه ختم کړي، په دې ختم کړي چې د اجتهاد او قیاس په استعمال کې راوستی. ترک ډېره زیاته دغه وکړه، ترقي وکړه او زموږ ملایان ته اوسه په دې کې بساو دي چې په فرقه پرستي کې، په جمود کې، په تقلید کې دا قیاس او دغه د اجتهاد څخه کار نه اخلي. علامه اقبال وایي چې تخلیق مسلسل، دا تخلیق عمل څه دی، دا مسلسل دغه چې دی عمل دی، یعنی تخلیق مسلسل عمل کا تخلیقی نتیجه. بیا اسلامی تاریخ او د کم جمهوری دور چې دی پر دې باندې خبره کړې ده تر اوس جدید دور پورې راغلی. بیا د سیکولریزم خبره کړې ده چې د لفظ استعمال کړی دی چې ګرڅه سمپلی دی ته ټکه استعمالیږي چې ډیسټورټډ ورلډز دا مطلب دی د الفاظو اوتار چړاو، الفاظ پیښول، ټرمینالوژیانې غلطي پیښول دا ډېر زیاتوب دی. بیا دی وایي سقراط یو وخت کې چې دغه سره ناست و د پلیټو سره، نو پلیټو یو خبره وکړه، د پلیټو ته دا وویل خپل سټوډنټ ته چې د الفاظو استعمال صحیح کوه، د الفاظو استعمال غلط کول ډېر لوی جرم دی. زموږ په برصغیر کې خاص پر پاکستان کې د ګریټ ګیم آباد او د کولډ وار آباد د امریکونو د روسیانو چې کوم کش بګیر و، دغه وروسته دلته دغه سره هم دا جبر وسو، تر هغه له مخه هم له دې سره زیات جبر سوی دی، خو په دغه ټینګ کې بیا ډېره وده وکړه. د سیکولریزم د لفظ سره ډېر ظلم سوی دی. سبت یاسین وایي دلته رواج جوړ سوی دی، بلکې له هر لفظ سره کږي، خو د سیکولریزم د لفظ سره ډېر زیات یو څه زیاتوب وسو، غلط دا ټکی استعمال سو. نه په اصل کې د سیکولریزم باندې خبره کړې ده چې په ډارک ایج کې، په د یورپ په ډارک ایج کې، په قرون وسطه کې چې کوم خلک د کلیسا سره تړلي وو، دوې طبقې وې. یوه طبقه هغه د پادریانو چې هغه له کلیسا سره تړلي وو او هغه له دوی سره مذهبي دغه وو، او کوم خلک چې له دغه آزاد وو یا له دغه سره تعلق نه لري نو هغه ته سیکولر ویل کېدی. سیکولم دا یونانی ورډ دی چې معنا دنیا ده، یعنی له دنیا سره تړلي خلک. بیا ریاستونه راخستل، یعنی په ساده ټکي باندې موږ دا وایو چې هغه ریاست باید چې د معاملاتو د عقل پر بنیاد وچلېږي. ریاستونه باید چې د مذهبي کم عمل دخل چې دی له دې آزاد سي، یعنی په ریاست کې باید د مذهب کار نه وي. ریاست باید چې ډېر فراخ وي، سیکولر وي، د هر مذهب ته احترام، د هر انسان ته احترام، د عقیدې پر بنیاد له چا سره نفرت نه، یعنی د ریاست په معاملاتو کې به د مذهب کردار مثال کې نه وي. نو دغه لغه څخه تاریخ بیا بیان کړی دی. بیا د انسایکلوپیډیا کم دغه چې دی دغه هغه راخستی دی چې دا مذهب چې دی دا یو روحاني او اخلاقي نظام دی. ځکه نو چې موږ په د سټیټ خبره کوو، هلته بیا موږ د فکر ازادي راځي، اختلاف رای راځي، اور د پر خدای باندې مجلس کېږي او د مختلف فلسفیانه بحثونه کېږي چې هغه بیا دغه چې د یو تیوکریټک سټیټس دی دا نه برداشتوي. نو سیکولریزم ساده په معاملاتو کې د مذهب عمل دخل څه دی دا بندوي. ولی که ریاست مذهبي خلک وچلوي نو هغه دغه څه دی ډېر تاوان کوي. ریاست چلولو دپاره پروفیشنل خلک ضرورت دي. پروفیشنل خلک په دې ضرورت دي چې پروفیشنل خلک د مسلې حل راوستی سي. دغه چې بیا د سبت یاسین دا ویلي دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم میثاق مدینه چې دا ډېر سیکولر مووي، دا ډېر سیکولر کار و چې خلک یې ورمخته کړو، او بیا د علماء کرام او د تقسیم هند پر دې هم خبره کړې ده. مخته بیا چې موږ ځو وادي یاسین باندې، سوشلیسټ صوفي ته یو نوم ورکړی دی. د وادي یاسین د
یا موږ دا وایو د سیند تهذیب انډس سیویلایزیشن پر هغه یو سړی صوفي شاه عنایت الله شاه عنایت چې کوم د فیوډل سیستم خلاف یې جنګ کړی دی، د مغولو خلاف یې مبارزه کړې ده، د کولیکټیو پراپرټي دپاره دغه وکړو او پر دې باندې بیا دوی جنګ وکړي او دا سړی مړ کړي. پر دې بیا مخته پر تفصیل ډیر مجلس کېدلی سي چې موږ د کتاب خواته ځو. او بله خبر دا ده چې بل چپټر دی چې هغه کې اول باغي یا پیلا باغي او سیاسي قیدي چې پرومیتیوس هغه سړی دی چې په یوناني میتالوجي کې د یوناني په هغه زړو کیسو کې په هغه زړو متلونو په ګوپ کې پرومیتیوس یو سړی دی چې هغه د انسانانو سره مینه لرله، د انسانانو سره درد لري، د انسانانو سره خوا بدېده، نو ځکه د انسانانو دپاره اور ایجاد کوي. دغه د انسان د ارتقایي عمل کې د اور ډېر لوی کردار دی. بیا د اور پر اهمیت باندې خبره کړې ده. مخکې زندگی کې نقش ګیري څه دی، دا آخري ټاپک دی او پر دې ډېر مجلس کړی دی. دغه کتاب کوم د ثبت حسن کتاب چې دی نوید فکر، دا په اصل کې د بانو په نوم کړی دی. په دا کې مختلف مضامین د لیکلي دي، وخت په وخت بیا دا خیالات راټول کړي دي او دغته یې دا رنګ ورکړی دی. یعنی پر اول یې پر تیوکراسي باندې خبره کړې ده، ډېر په تفصیل یې خبره کړې ده. تیوکراسي د مذهبي خلکو حکومت چې دی پر دې خبره کړې ده چې دا حکومت ګرځېدی چې او دا څنګه کېدای سي، آیا دا په جدیدو دنیا کې د حالات مطابق دا چې دی دا کار کولی سي که نسي کولی. اسلامي ریاست باندې د انډس سیویلایزیشن یو سوشلیست صحافي پر دې خبره کړې ده. او پرومیتیوس باندې چې دی وایي اول باغي دی چې د انسانانو د ارتقا دپاره اور ایجاد کړي او بیا دغه اور څنګه انسانانو ته ګټه ورسوله. بیا د زندگی کې نقشه ګیری یو دغه د غلطي یا آی مضامین دا آخري 2 چپټر دي چې دا به بیا موږ جلا ویډیو کې ډسکس کوو. په اسلامي ریاست کې دوی ساده خبره کوي چې دا که د ریاست خبره کوو نو په هغه کې د انسان د مسلې خبره کوي. نو آیا دا تیوکریټیک ګورنمنت چې دی دا صلاحیت لري چې وژه، تنده او بېروزګاري چې دا ختم کړي. بیا د پر ارتقا باندې د علامه اقبال ډېر زورور شعرونه راوړي دي چې زموږ اصل مسله دا ده چې موږ هغه تیوکریټیک سیستم چې دی هغه یا د ژوند کې کوم تغییر را روان دی هغه موږ نه دغ کړی. لکه د علامه اقبال نظم ساکنامه څخه شعرونه راخیستي دي او دغسې کې ریکنسټرکشن اف تھاټس باندې دغه خبره کړې ده چې تخلیقي عمل څه دی هغه یو مخجاري یعنی جسم له هم ارتقا کوي. او په اسلام کې هم دې تغییر دا حرکت ته ډېر زیات احترام ږدل سوی دی. نو ځکه د اجتهاد او د قیاس داسې ضروري شیان راوړي دي چې زموږ علما کرام چې دي هغه نظر اندازه کړي دي. ځکه موږ د یورپ پر مخ ځي او موږ د ترقۍ له لوري څخه اوس هم پسمانده یا د ترقۍ په لور متګ نه دی کړی. ماضي پرستي چې د له دې څخه وایي چې زموږ علما ته اوس نه دي خلاص. ترکیانو زه د اجتهاد څخه کار واخیستی کمال اتاتورک او دغه مسله یې ته ډېر حل کړله. ولې چې تغییر بدلون چې دی دا په ارتقا کې ګر سره وجود لري. مثال یې ورکړی دی چې پخوا موږ چراغ لګاوی اوس بلب لګوو، پخوا موږ سایو تودېدو اوس پنکه لګوو، پخوا موږ سړې اوبه دپاره کوزۍ و دا منګی استعمالولو اوس فریج راوتلی دی. نو دوی دا وایي حقیقت چې دی حقیقت له معروضه نه جلا کېږي. که حقیقت له معروضه جلا کړي دا بله معنا ورکوي. د لکه نیټشې وایي که دغه چې دی معنا چې دا هغه په کنټکسټ کې ده په ورلډ کې نشته، نو حقیقت چې دی هغه له معروض سره تړلی دی. بیا د ارسطوټل خبره کړې ده چې د غلامي حمایت کړی دی. نو اوس ساینسدانان ګردا نه کوي چې ارسطوټل دا خبره کړې ده دا بس خامخا ټکی دی دا به خامخا دغسې وي. اوس بین الاقوامي راوتلی دی، بین الاقوامي کوم د جرم قوانین دي، یونایټډ نیشن دی او دغسې دی. دا شیان ګرد په تاریخي تناظر کې ګوري، په معروض کې ګوري، اجتهاد قیاس کوي. دا د تقلید څخه ډېر سخت پر دې تنقید کړی دی چې زموږ علما کرام اکثره د تقلید ښکار وي.
کنه. مثال کې ریاست د حالاتو سره بدلېږي. ریاست چې دی هغه یو وخت نه پاتې شي، هغه مختلف دغه کوي. لکه د مدینې ریاست په وجود کې راتلل، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم چې د مدینې ریاست راوستي، دا په یو ډیر مخصوص حالات کې دې ته ځای ورکوي او دا یې را دغه کوي. دغسې کې که موږ خبره کوو مخته بیا د سیکولریزم خبره موږ کوو، د عبدالله درخواستي یو خبر راوړي ده چې هغه دا خبره کړې ده. عبدالله درخواستي یو ملا دی چې باید چې موږ د سیکولریزم خلاف متحد سو، دا یو مرض دی او دا په کار دی، دا په یو صورت کې دلته نه کویله. نو ما مخکې وویل د بیا د سقراط قول راوړی دی چې ورور الفاظ باندې سر خلاصول، په ټرمینالوجیز باندې سر خلاصول، او دغه سر خلاصول لپاره بیا چې د انسان پرمختګ کوي. نو سقراط خپل سټوډنټ پلیټو ته ویلی چې د الفاظو استعمال سم کوه، د الفاظو د ټرمینالوجي استعمال که سم نه کوي، د دې ډېر مشکلات او پریشانیانې چې دي مخته راځي. نو سبت حسن دا وایي چې صرف ملایان، طالبان یا مذهبي خلک نه، دلته سیکولر خلک، دلته هغه خلک چې تعلیم یې کړی، پی ایچ ډي یې کړی، ایم فل یې کړی او ډېر لیکه پړه سړی ته معلومه شي، خو دوی به د سیکولریزم خلاف داسې نظر لري چې هغه به یو قسم ملا هم نه لري. نو دغسې د خبره کړې ده چې دا ډیر غلط پیښ شوی دی، د دې بېدیني، بد اخلاقي یا د اسلام او پاکستان دغو ته خطره ګڼل داسې هېڅ نشته. دا خالي دغه چې دی بیا دغه راخستی دی چې دا ما تاسو ته وویل دا سیکولم چې دی دا یوناني لفظ دی په یونان کې، یا خاص کر په دا د خبره کړې ده چې ډارک ایج اف د یورپ کرونی وسطه، زما خیال په انګریزي کې ورته یایي، په اردو کې هغه وایي چې یعنې دوه خلک وو، یو د چر سره نږدې خلک، یو د چر سره آزاد خلک، یا یو د مذهبي د عیسایت سره نږدې خلک چې کوم تړلي وو هغه ته د مذهبي تیوریټیک خلک ول چې څوک آزاد وو هغه ته سیکول یا سیکولم چې له دنیا سره تعلق لري. پروادي سین سوشلیست صوفي دی عنایت شاه پر دې باندې خبره کړې ده. مثال کې دا خبره کړې ده چې انډس ویلي سیویلایزیشن چې دی اباسین ګرس آباد سیندیان د دریاونو پلار، د فادر اف د ریور، دوی وایي دا تهذیب چې دی دا د قومونو، دا د مذهبونو، دلته ویدیک، رګویدا، اویستا، زرتشت، بودمت، کشن، اسلام، افغانان، سیندیان، پنجاب تر ډیره پورې پنجابیان او دا ایرانیان، دا سنټرل دغه دا ټول خلک د سیند د کم انډس ویلي سیویلایزیشن چې د دې دغه کوي. دا ډېر زیات د مختلفو خلکو د امتیاج سایت د دا ګلدسته وی وخت کې د سیویلایزیشن او د تهذیب بیا دوی پر دې هم تنقید کوي چې دا خپل صلاحیت څنګه ختم کوي. نو دا په دا کې ډېر سوشلیست خلک، مترقي خلک چې هغه په ټولنه کې مساوات غواړي، هغه برابري غواړي، هغه د ظلم، د جبر، د هر ناانصافي خلاف وي. نو شهید شاه عنایت الله شاه خبرې هم کړې ده چې د له ټټه سره نږدې دلته دغه و د جاګیرداري خلاف، د مغولو خلاف، ایون دو کم د زمیندارانو کومه طریقه کار چې د له دې سره هم سخت اختلاف دلی دی چې په 18مه صدۍ کې یا 18مه صدۍ کې د 18مه صدۍ کې د اورنګزیب باچا خاندانو او دوی د بابا چې هغه ټیم یو لوی درویش و او دغه دوه کسه، یو بالایي سیند و چې یو زیري سیند و، بالایي سیند ته سکر وایي او زیري سیند چې و هغه ټټه وه. نو د ده تعلق له دې ټټې سره و. مخته بیا خبره د پرومیتوس کړې ده چې یو یوناني میتالوجي ده، یوه یوناني کیسه ده چې هغه څنګه دغه چې د انسانانو لپاره کار وکوي، اور ایجاد کوي او د انسان په ترقي کې ډیر مین رول ادا کوي. مخته مجلس کوي چې دغه چې د زندگی کې نقش ګریخ باندې خبره کړې ده، لکه پراباسین خبره کړې ده، پرادې جلس ده یا نیل سیته یا مطلب ایران او یونان او څنګه له ترقي څخه دوی پر دې لور رالو او ترقي یې وکړه. دغه ریویو چې موږ واخیستو د کتاب اوس خالي موږ د یو څو سوالونو جوابونه یایو چې هغه سوالونه دا دي چې تیوکراسي څه ده. یعنی سمپلی دا کتاب دا ډسکس کوي چې تیوکریټک سټیټ یا تیوکراسي څه ده. تیوکراسي دا خبره ساده خبره کوي چې یو ریاست
چې هلته د مذهبي خلکو حکومت وي او د خپل کم مذهبي کم عقاید چې دی هغه اپلای کوي، هغه چې دی هغه دا بادشاه چې دی دا د خدای دغه چې دی حاکم اعلی چې دی هغه خدای ګڼي او دغه کم بادشاه چې دی یا خلک چې دی دا د هغه خلیفه یا نماینده ګڼي، استازی ګڼي. دغه تیوکراسي ساده دغه دی. د دې دغه سوال ډېر زیات کړي چې دا تیوکراسي بنیادي نظر له کومه راغلی. پر دې باندې خبره کوي اسلامي سیکولریزم د مذهب سره ټکراو دی که نه دی، یو اسلامي ریاست په قرآن کې موجود دی که نه دی. دارنګه دا خبره کوي دی تیوکراسي مینز دا د نظم خداوندي، یعنې د خدای د کوم دغه چې دی هغه چې دی هغه کوي دغه له دین سره تړي، د اسلام سره تړي او جنت جهنم شیطان پرومیتوس او پر دې ډېر زیات باندې هم بحث کوي. اسلامي ریاست تاریخي پس منظر باندې د حضور صلی الله علیه وسلم او د اسلامي خلافت کوم اصولونه چې دي دا په کوم طریقه پر دې خبره کړې کېده. یعنی تیوکراسي داسې نظام چې حکومت مذهبي اصولونو باندې ولاړ وي، حکومتي طاقت مذهبي رهنما یعنی د مذهبي ملا د مذهبي ګورو پنډت پادري یا د دوی د ادارې کوم انسټیټیوشن چې دي د هغو په لاس کې وي. مذهب مرکزي حیثیت مذهب ته حاصل وي، یعنی په معاملاتو کې به هم مذهب چې دی هغه دغه کوي. بیا پادري ما تاسو ته وویل چې هغه دوه قسم دی چې یو له دغه سره تړلی او یو له هغه سره نه وي تړلی د چرچ یا د مذهب دغه سره. نو یوکریټیک ریاست چې دی هغه پر کومو بنیادو وي دغه بنیادو دی. نو بیا دونې په تفصیل مجلس پر دې کړی دی تیوکراسي نظریه د کومه راغلی دی. سیاست او مذهب د امتزاج څخه سیاست او ریاست یا ریاست او مذهب او د دغو امتزاج د دغو میکسچر چې دی دا تیوکراسي جوړه کړې ده. اوله خبره خدا کوي یعنی چې ریاست او مذهب جوړ شوی دی نو د تیوکراسي بنیاد یې راوړی دی چې دا څنګه راغلی دی. د دې کوم روټ چې دی دا په ډېر پخواني تیزیبو کښې دی میلاوږي، لکه اوس د یتن د سپاټا خبره کوو په یتنس کې ډیموکریټک سټیټس دی هغه ټیم جوړ شوی دی. لیکن مثال کې چې کله مذهب ته دې ته دغه سو پرمختګ وکړه نو بیا په مذهبي په ریاستونو کې مذهب ته چې کوم کردار دغه سو دغه تیوکراسي جوړه کړله. بیا که ته دغه د مذهب او د ریاست یا د مذهب او د سیاست کردار چې دی دا به بیا د په تاریخ کې خبره کړې ده چې میسوپوټیمین سیویلایزیشن کې بادشاه چې و هغه د خدای نماینده ګڼو یا ډېر لوی حیثیت یې ورکاوه او دغسې کې په ایجپټین سیویلایزیشن کې فرعون چې و پیرو چې ورته یایي فرعون دا د خدای مثال کې یو قسم د خدای نماینده ګڼل کېده او د حکمراني تصور چې هغه خدای سي و چې دنیا ورته اریانه ده چې پیرامید هغه ټیم جوړ کړی دی یا دا مختلف باچاهانو نومان چې دي هغه ټیم راغلی دي چې دوی پر دې خبره کړې ده. مثال کې بیا د یهودي مذهب چې دی چې کله بني اسرائیل معاملات په د شریعت په بنیاد د مذهب پر بنیاد چلولو کوشش وکړي یا د انبیاو ورکړی سبق پر بنیاد دوی دغه شروع کوي په سیاست کې د مذهب کردار راړي نو بیا په یهودي مذهب کې هم دلته دغه راغلی. بیا مسیحیت چې دی کرسچنیټي چې ده په دې کې د دې ابتدایي دور چې دی دا د معاملاتو څخه ډېر زیات سیاست د مذهبي معاملاتو کې ډېر زیات کردار ادا کړی دی او ټول شیانو باندې دوی قبضه کړې ده. د یورپ قرون وسطی چې ده او بیا خلافت چې راغلی دی دا ټول خلافت لکه عباسد کلیف د امیاد کلیف د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم بعد چې کوم دا دغه عمل شروع سو یا روان سو. بیا دی وایي تیوکراسي چې ده که پر فلسفیانه بنیادو ورته وګورو چې دا د انسان جوړ شوی قانون دی او دا قوانین چې دي دا د الله لخوا مثال کې کس د الله لخوا نه وي بلکې انسان جوړ کړي دي چې د الله یا د خدای کوم اصولونه چې دي هغه چې دی هغه اپلای کوي چې کوم عقاید یا کوم شریعت وي. نو تیوکراسي اصل بنیاد دوی په دغه کوي. نوی د فکر چې دی هغه دغه کوي چې په سماج کې د ارتقا خبره کوي، د تنقیدي سوچ خبره کوي، مذهب او روایت یا غیر منطقي شیان چې دی هغه رجکټه کوي. یعنی تیوکراسي چې دا که مذهبي کم دغه چې دی یا دا ټول دغه چې دی
سیکولریزم چې دی و دې ته په تنقیدي، پر تاریخي، په جدلیاتي انداز باندې ګوري. د معاشرې د فکري ازادي کې دا شیان دی ډېر رکاوټ ګڼي، لکه تیوکریټک ګورنمنټ چې دی دا په د ټولنې په ترقۍ کې دی ډېر غټ او ذهني او فکري جمود رامخته کوي دا شیان. بل د انصاف په لاره کې ډېر رکاوټ دی. که تیوکریټک ګورنمنټ نو هغه مذهبي خلک چې دي هغه اسمان ته خیږي، یا نور خلک چې دي. بیا بله خبره چې دا تیوکریټک ګورنمنټ چې دی دا د استحصال ذریعه ګرځوي، په ټولنه کې دی د استحصال ذریعه ګڼي. بیا د تیوکراسي تاریخ پس منظر او د دوی د ناکامیانو وجه، بیا په ډار ایج کې د چرچ غلبه، د ساینسي او فکري ازادۍ هغه پر هغو باندې قدغن لګول، دا د جدید طور تقاضې چې دي دا نه پوره کوي. یعنی سبت حسن ډېر ساده دغه وایي چې دا په تاریخ کې موږ کتلي دي یا په جدلیاتي اپروچ کې موږ کتلي دي چې مثال کې دغه مکمل ریجکټ شوي دي دا تیوکریټک ګورنمنټ. ولې چې دا حالات بدلېږي، ژوند روان دی، جدید دور ترقي دي، نو هغه طبقاتي بیا تقسیم شروع کېږي. د سبت حسن نظریه دا ده چې انسانانو ته داسې نظام په کار راوستل دی چې هغه د عقل، د شعور، د ساینس پر بنیاد ولاړ وي، انصاف وي، فکري ازادي وي، یعنی د هر شي باندې باس کېدای شي چې یو شی وایي انسانانو ته رکاوټ نه وي. بیا دوی دغه ته ځي. بیا د اسلامي ریاست نظریه ورکړې ده چې په نظام په حکومت کې چې دی د عدلیه، سماجي ادارې، د شریعت سیاست او معیشت دا تر دغه لاندې وي، که نه تر شریعت رسولونو لاندې وي. که یو څه فرق دی، خو اسلامي ریاست یا تیوکریټک تر ډېره پورې سره نږدې دي. د اسلامي ریاست بنیادي اصولونه چې دي هغه حاکمیت اعلی، یعنی دغه چې دی د الله سره وي، انسان د هغه خلیفه دی، او د شریعت بالادستي چې ده د قرآن او د سنت په روشني کې به کېږي. عدل او انصاف، د شورایت چې دی کومه شورا دوی چې ده بیا به دوی غټې یایم فیصلې چې دي دا به دوی کوي. د دوی مقاصد دا دي چې د خدای تعالی د توحید پروخ و د توحید دپاره تبلیغ کول، اخلاقي او روحاني تربیت کول، او مدینه ریاست یو ډېر غټ اګزامپل ورکړی دی. بیا بیرته پر دې وارې دا پیش کړي دي او بیا پر دې تنقیدي نظر هم راوړی دی چې دا د جدید حالات سره بیا خلافت باندې خبره کړې دي، دا بیا پر دې باندې د ظلم، د استحصال، په د هسټوریکل ایکسپیرینس دي، تاریخي تجربات چې دي دغه کې د ظلم یا د جبر او د دوی پسماندګي او بیا پاتې کېدل، پر دې باندې بیا ټول هغه تنقیدي شیان راوړي دي کوم چې تاریخ موږ ته راښيي. بیا دغه سوال هم پورته کړی دی چې آیا سیکولریزم چې دی دا د مذهب سره په ټکر کې دی که نه دی؟ سبت حسن دا وایي سماج چې دی هغه د مادي او معاشرتي حالاتو په وجه باندې دا شیان چې دي دا پیدا کېږي، دا مذهبونه، دا سماج، دا پلانکا د دې په نظر کې دی وایي سماجي حالات مطابق چې دي، مادي او سماجي حالات مطابق دا شیان چې دي دا تشکیل کېږي. نو د خاول دا کړی دی چې سیکولریزم ترجمه ډېره غلطه شوې ده، د دې ټرمینالوژي ډېره غلطه شوې ده، هغه موږ په اول سر کې پر دې ذکر وکړي. بیا که دوی وایي که سماج او مادي حالات بدلېږي، تشریعات هم بدلېږي، عقاید هم ورسره بدلېږي، په هغه کې هم ډېره زیاته فلیکسیبلیټي راځي. لکه د چې د علامه اقبال ذکر کړی دی چې دا د اجتهاد خبره کوله یا د قیاس خبره کوله، هغه په دې بنیاد چې حالات معاشرت تغییر خوري روانه ده، نو په هغه باندې دغه زیاتي مذهب. بیا د ډېره بله زوروره خبره کړې ده چې مذهب روحانیت او اخلاقي خبره کوي، د ذاتي عقیده خبره ده د مذهب، لیکن په ریاستونو کې عقل، شعور، سوچ، ساینټیفیک نظر او بل دا دی دا پرمختګ چې کوي دا روان دغه دی. بیا د وادي سند د سوشلیسټ چې یا دا کم انډسټریالایزیشن چې دی دا ډېر زیات د مارکسي یا د خلقي اپروچ څخه ډېر دغه دی. د ټټا یو صوفي هغه شهید شاهینات شاه چې دی هغه وخت د استحصالي نظام خلاف بغاوت کړی دی، د زمیندارانه نظام خلاف یې بغاوت کړی دی، د مغولو خلاف یې بغاوت کړی دی، د محنت کشو د مزدورانو دپاره په حق کې استعمال شوی دی، د مځکې برابر تقسیم په حق کې ویې. بیا یوه ډېره مشهوره ناره ده جو کیت بوئے وہی کا ہے،
وروره چې څوک کیت کري او خوري د هم هغه دغه ډېره مشهوره ناره وه. او بیا پر جوک شریف حمله د دوی کلی و جوک شریف پر دې باندې حمله بیا وکړه جاګیردارانو دغه باندې د ملګري یې شهیدان کو او دی یې ونیوی. بیا وروسته دوی په جیل کې هم شهید کړي چې اوس د ده په مزار ده او د هر کال وروسته دی هر کال د ده پر مزار باندې دغه چې دی دا شیان دغه جوړېږي که نه. بیا پروموتوس یا پروموتس دی یوناني کرکټر راخستی دی چې موږ ډېر په تفصیل سره ذکر کوي چې دا د انسانانو دپاره اور جوړ کړی دی، تیزي بې راوړی دی، اور په ارتقایي عمل کې ډېر کردار ادا کړی دی. او بل دغه چې دی دغه ډرامه چې ده دا کومه اسکلس لیکلې ده او د ده یې دا کړی دی چې دوی وایي چې دغه اور یې له نورو دغه چې دی سوپر نیچرل کم فورسز دي له هغو یې غلا کړي او انسانانو ته یې ورکړي. نو انسانانو په دې ډوډۍ پخول شروع کړو، دغه دی دا اوسپنګ یې په ویلولو کوشش وکړی، یعنې څه چې چینج راغلی دی دا د اور له وجې راغلی دی. بعد کې یو زیس بادشاه و هغه دوی راټال کړی او بیا یې پر موږ فرشه ورته یا پیک دا د غره دغه باندې پر دې راټال کړي، په دې به مرغانو راتلو هره ورځ یوه د ده له سینې ځبې غوښه خوړه. بیا داسې وخت رالو چې هیرکلس بادشاه سو او دغه پرومیتس یې له دا ځایه خلاص کړو. نو دلته د پرومیتس کوم یا پرومیتوس کم دغه چې دی د هغه د قربانۍ ذکر کوي، د علم یا د انسانیت دپاره چې دی د ډېر کار کړی دی. نن سبا دغه پروموتس یوه ساینسي اسلام ده چې د الرټ دپاره یا د مانیټرینګ دپاره یو شی مانیټرینګ دپاره هم کارول کېږي. نو سمپلي دغه شیان ډسکس کړي دي، راوړي دي. ډېر ضروري کتاب دی د هر سیاسي کارکون دپاره، د تاریخ لوستونکي دپاره، یا د کم خلک چې ارکیالوجي سټډي کوي یا کم خلک چې تهذیبونه کلچر مطالعه کوي، دا کتاب چې دی دا په دې کې ډېر مین کردار ادا کوي.